بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د درسونو په لړ کې نن ورځ هم بیا د درسونو په سلسلې سره بیا هم ځینې موضوعات لرو. هغه عبارت د یوې حاده زاویې او د نورو زوایو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکې. لوست زموږ 50 راځي. تر دې دمخه موږ ګرانو زده کوونکو ځینې موضوعات لوستلي وو چې هغه د ځینې خاص زاویهګانو مثلثاتي نسبتونه موږ لاسته راوړي وو او حتی موږ د 0 نه تر 360 زاویو البته په 4 روبو کې موږ دا کار وکړو. البته تېر لوست کې دا موږ لوستلي. تر هغه دمخه موږ نور موضوعات هم لوستلي وو چې معیاري زاویې چې ته کورترمینال زاویې کومې زاویې ته ویل کېږي. همدا ډول ګرانو زده کوونکو ځینې خاص زاویهګانو مثلثاتي نسبتونو چې هغه له 10 درجې 45 شپېته او د 90 درجو هم موږ لاسته راوړي وو چې هغه په واضح ډول موږ کار کړی وو. د دې ترڅنګ نن ورځ هم راځئ چې په دغو زاویو باندې چې عبارت له یو حاده زاویې او د نورو زاویو مثلثاتي نسبتونو په منځ کې څه اړیکې موجود دي، څنګه کولی سو موږ دا کار وکړو. ګرانو زده کوونکو راځئ چې یوه دایره مثلثاتي دایره زه په کمیت واضح کې رسم کړم. که تاسو راسره شئ زه به وتوانېږم چې یوه دایره رسم کړم. ګرانو زده کوونکو د دې دایره کش په واسطه کولی سو موږ یوه دایره رسم کړو. ګرانو زده کوونکو دا یوه دایره دی چې کمیت واضح کې البته محور د کمیت واضح کې چې مبدا عبارت له دې څخه دی. راځم ګرانو زده کوونکو دې ترڅنګ موږ کومې زاویې غواړو رسم کړو. یوه زاویه دلته قرار لري، حاده زاویه البته عبارت له چی څخه دی؟ تیتا څخه دی. ګرانو زده کوونکو بله زاویه دې ځای کې قرار لري منفي تیتا. ګرانو زده کوونکو موږ دغه نقطې سره د ایکس په محور څه کوو؟ وصلوو. دغه نقطه چې لاسته راځي دا په ام مسمه کو. کومه نقطه چې دلته قرار لري ګرانو زده کوونکو دا موږ کولی سو په پی یک سره وښیو، یعنې زموږ عبارت ایکس یک او وای یک څخه عبارت وي او دا زموږ پی نقطه وي عبارت له ایکس او وای سره وي. دا نقطې هم موږ له وای سره وصل کړو، دا هم همدې ډول سره. ګرانو زده کوونکو په همدغه دایره کې چې موږ له ځانه سره لرو چې د ایکس او وای محور په کمیت واضح کې موږ رسم کړل. اوس راځو په ځینې موضوعاتو خبرې کړو. یو دا چې کوم مثلث چې دلته موږ لرو او دلته لرو سره واضح لیدل کېږي چې سره څه دي؟ مساوي دي. ګرانو زده کوونکو کوم مثلث چې موږ متشکل دی له عبارت له چی سره دی؟ او ام او پی سره. دا مثلث زموږ مساوي ده. البته کوم مثلث مې ستاسو ته وښوده او ام پی دغه مثلث مې عبارت. اوس راځم دا مثلث او ام پی یک او ام پی یک. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه مې چې تاسو ته وویلې و انځور کې هم تاسو واضح لیدلی سئ چې دوی دواړه سره مساوي دي، برابر دي. نو دلته هم ما مساوي قرار ونیول. د دې ترڅنګ ځینې موضوعات نور هم موږ ځان سره لرو. هغه عبارت له چی څخه دي؟ ګرانو زده کوونکو مثلا موږ لرو ایکس مساوي له ایکس یک سره دی. دغه محور د دواړه زاویو دپاره چې دی که د دې نقطې له نظره وګورئ او که د دې نقطې نظر وګورئ عبارت له چی سره دی؟ ایکس څخه دی. دلته پاس ویلی سي چې ایکس زموږ مساوي له ایکس یک سره دی یا ایکس یک مساوي له موږ ایکس سره دی. راځئ ګرانو زده کوونکو طول د وای وګورو. دغه طول موږ خو د وای دپاره چې دی دغه طول مطلب دی چې دې سره موږ وښیو، یعنې طول د وای یک زموږ مساوي دی له طول د وای سره. اوس ګرانو زده کوونکو که موږ وګورو وای زموږ دلته څه دی؟ موږ ویلی سو چې وای دی. نو پس که د دې سره مساوي دي نو دا ویلی سو منفي یک سره مساوي دي. نو وای د طول د وای هم مساوي له چی سره دی؟ منفي یک سره دی. ځکه دلته زموږ چې دی وای یک زموږ مساوي له منفي سره قرار لري. البته ګرانو زده کوونکو موږ نتیجه هم اخیستلی سو چې وای یک زموږ مساوي له چی سره دی؟ وای یک مساوي له موږ منفي وای سره قرار نیولی سي. ګرانو زده کوونکو
راځو د دې موضوعاتو پر اساس او د دې شکل پر اساس مثلثاتي نسبتونه باندې کار وکړو. راځه موږ ګرانو زده کوونکو وایم چې ساین د منفي تیتا، ساین د منفي تیتا زموږ مساوي له چی سره دی؟ وایک. دلته ګورئ ګرانو زده کوونکو زموږ د دې ځلې دپاره چې دی وایک دی، دغه طول زموږ چې دی وایک دی، پر ایکس پر آر سره ګرانو زده کوونکو وایک موږ خپله لرو، کولی سو چې منفي وای ولیکو ګرانو زده کوونکو ځکه دلته مساوي لري او آر زموږ یو دی. پس په نتیجه کې موږ ویلی سو چې منفي وای مساوي ده له منفي ساین د تیتا سره. زاویه د دې ځای چې موږ کوم لاسته راوړو منفي ساین به لاسته راسي. بله نقطه هم په آخر کې به زه تاسو ته واضح کړم د دې تر څنګ. راځه ګرانو زده کوونکو د منفي تیتا کوساین لاسته راوړو چې موږ هغه ویلو چې ایکس پر چی سره دی؟ ایکس یک پر آر سره. ګرانو زده کوونکو ایکس یک موږ ښودلی په ایکس سره، آر زموږ یو واحد دی، پس موږ ویلی سو چې ایکس مساوي ده له کوساین د تیتا سره. مثبت راغی. راځو ګرانو زده کوونکو یو بله زاویه هم چې تانجان دی لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو تانجان موږ داسې هم ویلی سو چې ولیکو ساین پر کوساین او همدا ډول موږ لیکلی سو چې وای پر ایکس سره، خو د دې له قیمتو له مخې نه تیار به دلته ولیکو ساین د منفي تیتا، البته دلته موږ منفي لاسته راوړو پر کوساین د تیتا سره. پس نتیجه اخیستلی سو منفي تانجان، ځکه موږ دلته منفي لرو. کوتانجانت هم همداسې ګرانو زده کوونکو منفي تیتا زموږ مساوي کیږي کوساین د تیتا، البته کوساین موږ دلته دوی لرو منفي ساین د تیتا سره. پس دلته هم موږ نتیجه اخیستلی سو چې کوتانجان د تیتا سره، البته منفي. سکند ته راځو ګرانو زده کوونکو سکند د منفي تیتا، البته دغه زاویه د ګرانو زده کوونکو متوجه اوسیږي. سکند موږ داسې معرفي کړی و ګرانو زده کوونکو چې آر پر ایکس سره، ایکس سره البته د دې زاویې ایکس یک دی، موږ ویلی سو یو پر ایکس سره، ځکه ایکس یک هم مساوي له ایکس سره دی. دا به عبارت له چی سره سي؟ مثبت راځي، ځکه ګرانو زده کوونکو کوساین هم زموږ دلته دا هم مثبت دی، پس موږ ویلی سو سکند د تیتا سره. راځو ګرانو زده کوونکو کوسیکند باندې کار وکړو. کوسیکند د منفي تیتا زموږ مساوي له چی سره دی؟ آر پر وای سره، وای یک سره، البته داسې هم لیکلی سو موږ دلته وښوده چې منفي وای یک سره، یا داسې هم لیکلی سو چې کوساین پر ځای باندې د دې وای یک پر ځای باندې موږ منفي ساین هم لیکلی سو ګرانو زده کوونکو. دلته هم موږ کوساین هم لیکلی سو، دا هم موږ مساوي له کوساین د تیتا سره دی، بنان سکند کیږي منفي ساین د تیتا سره. دا زموږ یو قیمت. پس دې ځای کې چې موږ ګورو نو موږ معکوس د دې چې د یو پر ساین عبارت له کوسیکند څخه دی ګرانو زده کوونکو. پس منفي لاسته راځي کوسیکند د تیتا سره، منفي کوسیکند د تیتا سره. ګرانو زده کوونکو دا خو موږ لاسته راوړل مثلثاتي نسبتونه چې دوی دواړه په منځ کې اړیکې له دې له مخې نه موږ واضح کړلی سولې. البته تاسو دپاره بهتره دا هم دی چې موږ ما تاسو ته ویلي هم وو که په دې روبه کې چې لومړۍ روبه دی زموږ ټول مثلثاتي نسبتونه زموږ عبارت له شی څخه دی؟ مثبت دي. په دې روبه کې زموږ البته ګرانو زده کوونکو ساین او کوسیکند زموږ شی دی؟ مثبت دي. نو ټول منفي دي. دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تانجانت او کوتانجانت زموږ شی دی؟ مثبت دي. نو ټول منفي دي. راځو دې روبې ته ګرانو زده کوونکو کوساین او سکند مثبت دي، نو ټول منفي دي. تاسو دې ځای کې هم لیدلی سي او د دې له شکل له مخې نه چې د یو حادث زاویې مثلثونه موږ پرتله هم کړل، اړیکې موږ پیدا کړې د منفي تیتا زاویې دپاره چې موږ څنګه کولی سو مثلثاتي نسبتونه معرفي کړو، هغه په دې بڼه سره دي. ساین زموږ منفي راغی، تانجانت کوتانجانت منفي راغله کوسیکند سره، یوازې سکند او کوسیکند زموږ چې کوساین زموږ چې راغلل مثبت راغلل، چې موږ کولی سو په نورو مثالونو کې بهتره تر دې واضح کړلی سو که تاسو ما سره پاتې شئ. ګرانو زده کوونکو زه به دا ړنګ کړمه، یو مثال به راوړو چې هغه مثال په واسطه البته دا دایره به همدلته شتون ولري. زه غواړم چې د مثال باندې کار وکړم. ستاسو د لوست د کتاب مطابق یو مثال زه راخلم. ګرانو زده کوونکو ستاسو د لوست په کتاب کې یو مثال راغلی چې د منفي 10 درجو یا ویلی سمه چې د پرادیان باندې سره وښیم منفي پای په
شپږو. د دې مثلثاتي نسبتونه لاسته راوړي. څنګه کولی شو د مثلثاتي نسبتونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو، ساین دی -30 درجو، یا داسې هم لیکلی شو چې ساین دی -π/6. څنګه لاسته راوړلی شو؟ زاویه زموږ منفي دی، -6. موږ دلته اوس څنګه کولی شو؟ موږ البته د دغه موضوع له مخې نه موږ واضح لیدلی شو که -6 دلته قرار ولري. ساین زموږ دلته څه دی؟ منفي دی. نو پاس ویلی شم چې منفي. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېره لوستونو کې لوستلي هم وو چې د 80 درجو، د 45 درجو، د 13 درجو، د 90 درجو مثلثاتي نسبتونه موږ ګډ کار کړی وو، هغه موږ لاسته راوړي وو. د دې قیمتونه موږ دلته څه کوو؟ واضح کوو. د ساین د 13 درجو موږ عبارت له چې سره 1/2 وو. نو دا چې زاویه زموږ منفي راغلی، موږ داسې هم لیکلی چې ساین د π/6 د دغه موضوع لپاره اساس باندې چې حل کړو. منفي مخ خپله لرو، نو -1/6 راځي، 2 قیمت به موږ لاسته راکړي. ګرانو زده کوونکو، کوساین ته راځو. کوساین د -13 درجو عبارت له چې سره دی. ګرانو زده کوونکو، کوساین زموږ دلته مثبت دی او موږ مخکې هم ولوستل. تاسو دغه محور چې ګورئ مثبت قرار لري، او موږ هم د 13 درجو مثلثاتي نسبتونو باندې مخکې هم کار کړی و. هغه 13 درجو د کوساین زموږ جذر 3/2 دی. نو موږ دلته واضح لیکلی شو جذر 3/2 چې مثبت دی او زموږ په دې محور کې قرار لري. ګرانو زده کوونکو، راځئ تانجان باندې کار وکړو. تانجان د 13 درجو عبارت له چې سره دی. داسې هم لیکلی چې ساین پر کوساین داسې هم لاسته راوړلی شو. وګورئ ګرانو زده کوونکو، یو مثال به داسې هم کار وکړو. جذر د 3/2. دا که موږ ساده کړو، نو لومړی کسر به موږ څنګه کوو؟ په خپل حالت لیکو. دوم کسر څه کوو؟ سرچپه کوو. جذر د 3. دا تاسو واضح لیدلی شئ اختصاري. زموږ به قیمت څه شی پاتې شي ګرانو زده کوونکو؟ -1 په جذر د 3 سره. تاسو لیدلی هم شئ. راځئ ګرانو زده کوونکو، کوتانجان پیدا کړو. کوتانجان د -13 درجو عبارت له چې سره دی. دا هم په دې بڼه لیکلی شو، البته کوساین پر ساین سره هغه بڼه هم لیکلی شو. یعنې دا معنا چې جذر د 3/2 -1/2 سره. ګرانو زده کوونکو، لومړی کسر چې جذر د 3 دی پر چې لیکو پر 2. ګرانو زده کوونکو، او دویم کسر څه کوو؟ سرچپه کوو. چې کله سرچپه کوو زموږ به -2 پاتې شي، مخرج کې 1 دی. نو دا 2 به له دې سره اختصار شي، چې پاتې شي -جذر د 3 سره. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د سکند او کوسکند موضوع هم نسبتي مثلثاتي نسبتونه هم پیدا کړو. سکند د -π/6 عبارت له چې سره دی. البته کولی شو داسې هم ولیکو چې د آر زموږ خو تل 1 وي، او یا هم داسې لیکلی شو چې موږ مخکې هم د 80 درجو سکند موږ لاسته راوړی، او همدارنګه سکند زموږ دلته چې دی مثبت هم دی، مثبت قیمت هم لاسته راوړلی شو. او موږ هم د سکند دپاره لرله چې مخ پیدا کړي 2/3/2. یا موږ ویلی شو چې کوساین چې معکوس کې لاسته راځي. راځو کوسکند دپاره. کوسکند د -π/6 عبارت له چې سره دی. ګرانو زده کوونکو، ساینس معکوس کې هم لاسته راځي، او همدارنګه موږ پیدا کړي هم وو، البته په تېرو لوستونو کې هم. نو چې دا معکوس کې عبارت به چې سره شي؟ -2 سره. او دلته واضح تاسو لیدلی شئ چې کوسکند هم زموږ دلته منفي قرار لري. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د دغه مثال دپاره 6 واړه مثلثاتي نسبتونه پیدا کړل. تاسو واضح دا قیمتونه لیدلی شئ. راځئ ګرانو زده کوونکو، یو بل مثال کار هم وکړو چې د بل مثال لپاره څنګه کولی شو دا مثلثاتي نسبتونه پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، یو بل مثال هم موږ ته راکړل شوی، ستاسو د لوست کتاب دی. -3π/2 سره. ستاسو د لوست کتاب مطابق البته. ګرانو زده کوونکو، دا -3π/2 کوم ځای کې قرار لري؟ البته دغه زاویه تر دې ځای دی. البته زاویه زموږ منفي قرار لري. څه ډول؟ البته چې دا حرکت وکړي وبخئ، نو دا دې ځای کې قرار لري. له دې ځای نه حرکت وکړي او دې ځای ته راسي، نو دغه نقطه زموږ عبارت د چې څخه دی؟
پای 3 پای پر 2 سره دی یا 280 درجه. راځو ګرانو زده کوونکو دلته موږ ساین پیدا کړو. مثلثاتي نسبتونه دي منفي 3 پای پر 2 سره عبارت له 6 سره دی. ګرانو زده کوونکو دلته زموږ وای مثبت دی او ګرانو زده کوونکو ایکس زموږ صفر دی. همدا ډول نور قیمتونه هم کولی شو پیدا کړلی شو، هغه تاسو واضح هم لیدلی شئ. منفي ساین دی منفي ساین دی 3 پای پر 2 سره دی چې قیمتونه کله موږ لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو موږ لرل چې عبارت له 6 سره دی. منفي یو قیمت دی، دې قیمت چې موږ مخته لاسته راوړی. منفي ضرب منفي مساوي به چی شي؟ مثبت یو سره. پس د دې زاویې دپاره د ساین دپاره موږ پیدا کړو چې مثبت یو دی. کوساین راځي ګرانو زده کوونکو وڅېړو چې کوساین موږ ته څه وایي. کوساین د منفي 3 پای پر 2 عبارت له چی سره کېږي ګرانو زده کوونکو؟ موږ د دې قیمت دپاره چې کوساین دلته موږ وڅېړو ایکس محور زموږ صفر دی نو پس مساوي له چی سره دی؟ صفر سره دی. تانجان باندې کار وکړو. تانجان د منفي 3 پای پر 2 عبارت له چی سره دی. داسې هم لیکلی شو چې ساین پر کوساین 1 پر 0 دا تعریف شوی نه به وي ځکه عدد تقسیم پر 0 موږ نسو کولی چې تعریف یې کړلی شو. دا مخکې مثالو کې مې هم په تېر لوست کې تاسو ته کار کړی، تعریف شوی نه دی یا تعریفولی یې نسو ورته. کوتانجان ته راسو. منفي 3 پای پر 2 عبارت له چی سره دی. کولی شو د کوساین پر ساین ولیکو 0 پر 1 مساوي به چی سره؟ 0 سره. سکند ته به راسو ګرانو زده کوونکو. سکند د منفي 3 پای پر 2 مساوي له چی سره دی. ګرانو زده کوونکو موږ 1 پر کوساین چې ولیکو موږ ته به واضح معلوم شي. نو 1 پر کوساین سره کوساین موږ 0 دی نو دا هم تعریف شوی نه دی. عدد تقسیم پر 0 باندې البته. راځو ګرانو زده کوونکو کوسیکند سره کار لرو. کوسیکند منفي 3 پای پر 2 مساوي له چی سره کېږي ګرانو زده کوونکو؟ کوسیکند چې موږ لاسته راوړو 1 پر موږ کولی شو یو چې زموږ شعار راسي 1 پر ساین سره 1 ولیکو مساوي به چی سره سي؟ 1 سره سي. ګرانو زده کوونکو هغه تاسو منفي مثبت هم لاسته راوړلی شئ، د همدې له طریقه کولی شئ لاسته راوړئ. ګرانو زده کوونکو موږ د یوې حاده زاویې او د نورو زاویو مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکې هم پیدا کړلې چې هغه دغه ډول اړیکې چې موږ ولوستل او په مثالونو کې بهتره تاسو دپاره واضح شو. ډېره مننه ګرانو زده کوونکو، خپل لوستنو ته هم چمتو اوسئ. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.